بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام تحفه د سحر شروع شو. سامعین حضرات، مونږ یو عمل نن بل سامعینو ته تحفه کوو چې هغه د شیطان پسندیده دی او د هغې نه ځان بچ کول، د شیطان د مشابهت نه ځان بچ کول دي او ګویا کې د شیطان مخالفت دی. شیطان رونو زمونږ دشمن دی، زمونږ سم کارونو دروانولو کوشش کوي، زمونږه د دنیا او د آخرت ته تباهی کوشش کوي، زمونږه د نسلونو د تباهی کوشش کوي چې هغه نامراد او ناکام د برزخ او د قبر او د آخرت شي. صحابه سحر دی، رب ذوالجلال دی مونږ د هغه د تمامو شرارتونو نه په امان کې. دا یو عمل دی چې د شیطان ډیر پسند دی او هغه دی نور ته ناسته، چې سړی نور ته سیسه او سیسه سوري ته ناستی، یعنی نیم نور ته ناستی نیم سوري ته، سیسه نور ته ایسه سوري ته. نو دا یو صحابي وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده د دې نه چې سړی سیسه سوري کې کینی او سیسه نور کې کینی، او بیا فرمایل چې مجلس الشیطان، دا د شیطان مجلس، یعنی دا د شر مجلس، دا ناسته د نقصان ناسته، دې کې انسان ته ضرر رسی، دې کې د بیماری د جوړېدو خطر ده، د انسان د بیماریدو خطر ده چې په هغې باندې شیطان خوشحالیږي چې انسان په مصیبت او پریشانی کې اخته وي. دا حدیث امام احمد رحمه الله نقل کړی دی او امام منذری وایي چې د دې سند صحیح دی. دې مضمون سره یو روایت هغه ابو داود شریف کې هم راغلی دی. ورونو موږ او تاسو وینو چې ډیر خلک روزمره هغه د دې کمزورۍ شکاري، ناس به نیم بنور ته نیم بسوري، یا خو هغې خبر نه یا بیا خبرې خو د هغې چې دی نو تکاسل او سستی وي، نو د دې شکار کیږي او دې کې شک نشته چې موږ تاسو ټول د ډیرو پریشانو سره مخامخ یو، که یو طرف ته موږ ته وسایل او اسباب وي خو بل طرف ته موږ ته پریشانۍ وي، او دا پریشانۍ دې کې ډېر حصہ د دې معمولی کمزورو وي. موږ به دې ته معمولی نه وایو دا موږ دپاره د غټ نقصان ذریعه جوړېدی شي. مثلا دې کې د فالج خطره راتلی شي چې انسان ته فالج لاحق شي. الله دې ته موږ ټول وساتي. بهرحال رونو، منل او عمل د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو کې د خیر او برکت مضمر دی او کامیابی او سعادت دی. تاسو د دې خبره چې کم دینو خیال وساتئ او موږ به ټول د دې خیال ساتو چې رب ذوالجلال موږ د شیطانی کارونو، شیطانی حرکاتو نه، د شیطان د خوشحالولو د اعمالو نه محفوظ. سبا سحر دی، زه د ټولو سامعینو دپاره د اسماء الحسنا په وسیله سره دعا غواړم چې رب ما او تمام سامعین موږ معاف، زموږ پریشانۍ ختمې، زموږ ضرورتونه پوره کړي، موږ پردې واچ او موږ نه د خپل دین خدمت والي، د توحید او د سنت خدمت زموږ نه والي، او د اصلاح د عقیدې او د قرآن د خورولو خدمت زموږ نه والي. کوم رونه چې دی دینی پروګرامونو د نشر او د اشاعت کوشش موږ سره کوي، الله دې د هغې دنیا آخرت ښایسته کړي. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین.